موبایلونو موږ استعمالوو دې سره به ډېر احتیاط کوو د دې مثبت اړخونه هم شته که هغه مثبت یې وګورو نو ووایو چې دا د خدای یو نعمت وګورو له سعودي سره مسافرو سره موږ لګېږو دا یو مثبت اړخ په واټساپ رابطه ورسره کوو په مسنجر رابطه ورسره کوو همداسې ټلیفون ورسره کوو دا مثبت اړخ په دې ټلیفون ته موږ قرآن عظیم شان وراچولی دی تلاوت پکې کوو کار ځای کې قرآن کریم نشو ګرځولی ټلیفون خو راسره ده دا مثبت اړخ معاصر دی طالب العلم دی کتابونه وراچول دي کتابونه پکې ګوري دا ډېر ښه اړخ اصلاحي واټساپ ګروپونه موجود دي مسایل پکې زده کوو یو معاصر ملګری خپل د مکتب درسونه له خپل استاد را پکې زده کوي نوې نوې تجربې د نړۍ نه را اخلي دا ډېر ښه مثبت اړخونه دي او بد اثرات یې زښته ډېر دي خدای دې له بدو اثراتو وساتي بد اثرات یو دا دي دا وروستی خبره کوو ذاتي بس کوو 5 بجې یو په دې کې دا ده چې زموږ وخت سخت پکې ضایع کېږي والله چې زموږ ډېر ځوانان داسې دي چې ټوله شپه په دې باندې تېروي په دې فیسبوکونو سهار شي ورباندې د عبادت موقع ورباندې تېرې شي تلاوت به وتلی وي د هر نیک عمل نه وتلی وي ټوله شپه تېره کې ورباندې سره دې چې په نړۍ کې د دې لپاره محدود وختونه ټاکل شوي دي ځینو کې تعلیمي ادارې وي دا ورباندې بد وي چې تعلیمي اداره کې د رسمي وخت به ګورې ټلیفون نه راوړي فوجیانو باندې دا بد وي چې د فوجي وظیفې په وخت کې به ګورې ټلیفون نه استعمالوي په ځینو باندې په تجارتي امورو کې بند وي چې کله ته په کار لګیا یې ګوره ټلیفون دې نه غواړم د کارخانې مسؤل دا ورته وایي خو موږ په افغانستان کې 24 ساعته دا خلاص ده هېڅ پابندي نشته ورباندې وخت هم ضایع کېږي ورباندې او دا وخت هم ډېر قیمتي ده مال هم ضایع کېږي پیسې ورجمع کوو بس په انټرنیټ کې مصرفوو او دریم لوی نقصان هم دا دی چې اخلاقي فساد ورسره راځي ځوانان هم پردیو ځوانانو ته پکې ګوري پردي عکسونه پردیو وجودانو پکې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی العینان تزنیان دا سترګې چې دي دا هم زنا کوي د سترګو زنا دا ده چې پردیو ځوانانو ته ګوري هغه که مخامخې ګوري په ویډیو کې ګوري د دې نه ځان ساتل پکار دي او بل الله عز وجل دې وساتي په دې موبایل کې زموږ تدبیر المنزل دا ډېر خراب دی برباد دی مېلمه راته راشي په دې باندې به مصروف مور او پلار خدمت ته ډېر فارغ ورور د ورور سره مینه او محبت باندې له دې نه یې ویستلی نو ما سوه د ضرورت کار کوشش به دا کوو چې له دې نه ځان وساتو ټلیفون له امله فحشاوې رامنځته شوي دي ځوان د پردیو جنکیانو سره تعلقات جوړ کړي دي که جنکیانو ته ټلیفون په لاس ورغله پردیو ځوانانو سره تعلقات په دې باندې ساتلي دي یو بل ته عکسونه لیدلي دي تښتېدلي دي داسې پېښې هم شوي دي چې زنانې تښتېدلي دي د پردیو ځوانانو سره کورنۍ ته یې پیغورونه راوړي دي په معنوي انداز یې دا کورنۍ وژلې ده د دې ټلیفون سره کوشش دا وکړئ چې سخت ضرورت نه وي چاته یې مه پرېږدئ والله د ما په نظر باندې هغه سپین ږیری بختور سپین ږیری دی چې په دې ټلیفون باندې نه پوهېږي دا بختور ده د ټلیفون له ګناهونو نه الله ساتنه که کوم ځوان په دې ټلیفون نه پوهېږي ځان نه ورباندې پوه کوي والله دا بختور ځوان د سترګو له ګناه نه الله دا یې محفوظ کړی الله به په نجات نصیب ګرځولی دی په کورونو کې کله وارې ویډیوګانې کېږي دا بیا فیسبوکونو ته پورته کېږي د یوه بل د ناموس بې عزتي ورباندې کوي خلک یې په بدیو سره ککړ کړي دا هغه منفي شیان دي په دې نیټ کې کفري دعوتونه چلېږي د عیسایانو سایټونه موجود دي د بتپرستانو موجود دي شیعهګان شیعهتوب ته خلک دعوتوي وهابیان وهابیت ته خلک دعوتوي پنجپیریان خپل پنجپیرتوب مسایلو ته خلک دعوتوي هغه یو ټیم کې د اتو رکعتو د تراویح سره څومره ګڼه شوه په افغانستان کې ځوانان په تشویش کې واچوي یاره اته رکعته تراویح مفتي منیر خو چې کوم ده هغه مردافور خو وایي چې اته رکعته هېڅ پروا نه لري
خدا ټول افغانستان دا ټول پاکستان دا ټول هندوستان دا علما دا حدیث مبارکه چې د دلایل دا کتابونو کې چې شل رکعات ذکر کیږي بس یو تشویش ووایي ځکه دا سهولت خو هر چا ته خوند ورکوي مانا شل رکعاته څه کوي چې کوي خو اتو رکعاته ضربت الخلاصي دا برکت دې څه و دا د دې ټلیفونو برکت چې موږ په تشویشونو کې واچولو بله ورځ به عیسایان یوه مسله موږ ته وکوي دا چې به وایي الله خو د عیسایت ښه مسله خو بیان کړې ده ښه خبره خو دا څنګه به وي شیعګان به یوه خبره موږ ته راوغورځوي دا برکت د دې ټلیفون دی نو دې ټلیفون څخه ډېر احتیاط وکړئ ډېر په سمه توګه باندې استعمال کړئ او د جومات له آدابو دا دی چې کله جومات ته راځو ټلیفون بند په جومات کې موږ ټلیفونونه استعمالوو ټاله یې ورباندې راشي سندرې ورباندې کړي وي او هاي هاي په ټلیفون کې شروع شي یو ملګری په جومات کې ناست وي چې لمانځه ته منتظر وي وسواس وي ټلیفون راواخلي یا بې کلمتې وایي دا نه څه کوي حرام شریف مدینه منوره د دې له فسادونو نه خالي خدای عز وجل زموږ تزکیه وکړي الله د زموږ صفایي نصیب ورزقي رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات دا یادونې کې د دنیوي خبرې نه کېږي سازونه سرودونه خو څنګه وي دا مکلماتو ته راداخلوي عکسونه دي ویډیوګانې دي دا ټولې بدینۍ دي خدای دې زموږ دغه معاشرت پاکه کړي د عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو صحابي وایي زه جومات کې ناست وم یو چا په تیږه باندې وویشتم چې ور ومې کتل عمر صاحب راته یې وفرمیل هغه دوه سړي وینې هغه ته راوړه هغه مې ورته راوسته عمر صاحب دې ورته په صدق ورته وایي من أين أنتما تاسو کوم ځای نه راغلي دې ورته وایي نحن من أهل الطائف من د طائف نه راغلي طائف نه لرې دی د مدینې منورې په څلورو کیلومترو مسافه ده دې ورته وایي ما دې په الله قسم لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكم كتاسو دي مدينة منورة خلق واي ما بتاسو دردناك سزا در کړی وای درد ولې وي ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم په جماعت کې څنګه پورته کوي دومره حیا نه درته درېږي جماعت ګوره او ستاسو غوږونه پورته کېدل ګوره نن که عمر ژوندی و خلاص څومره خلک به په تورو تېر کړي سازونه راوړه جومات ته بېدیني جومات ته راوړه کوشش دا وکړئ چې لمانځه په وخت کې جومات ته چې راځو ټلیفونونه خاموش کړو دا به د جومات آداب ومي الله عز وجل دې په دې خبرو باندې موږ تاسو سره عمل کولو توفیق را نصیب کړي خدای عز وجل دې تاسو دا ناسته قبوله وګرځوي دعا به وکړو قدرمنه الله دې د هغه شیخ په علم او عمل کې برکت واچوي الله دې دا دومره لرې شاعر علاقې ته راتګ په خپل عالي دربار کې قبول او منظور وګرځوي تاسو دې هم الله تبارک وتعالى په ځوانیو کې برکت واچوي خدای پاک خوشحالي نصیب کړي دا دومره خاموش ناستي نام ډېره زیاته مننه د دې راتګ نام ډېره زیاته مننه په مخکې خبرو کې مې هم درته ویلې تاسې د راتګ او د اجتماع نه زموږ هدف یوازې د تاسې اصلاح ده یوازې تاسې ته د شریعت او د اسلام د احکامو ښودل دي او هلته مې هم وعده درنه واخیستله دا به زموږ او ستاسې اولنی مجلس نه وي نو آخرنی به نه وي انشاءالله بار بار به موږ او تاسې داسې اصلاحي مجالس کوو علما به راغواړو کینو به د دین خبرې به زده کړو او کوشش به دغه کړو چې موږ او تاسې دا کومې خبرې چې دلته واورېدې انشاءالله د ټولو به وعده وي عمل به کوو که نه د ټولو به وعده وي که نه انشاءالله موږ او تاسو به دې خبرو ته د عمل جامه وراغوندو که ډېر کم عمل وشي دا موږ او تاسو ته ډېره ګټه ده او که هره ورځ دومره مجلس کېږي لکه دا نن چې اوس خو چې عمل ونیسي هېڅ فایده موږ او تاسو ته نه کوي نو تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغلئ تکلیف به مو که ګورئ موږ تاسې کوتبي نه یې راوستلي که کوتک هم نه یې راوستلي او نو موږ تاسو سره د کوتک په عمله کوو موږ تاسو ته دوه ګوتې خط درلېږلی دعوتنامه هم درلېږلی ټلیفون هم درته کړی ده نو موږ تاسو سره د کوتک معامله نه کوو دا خو موږ ستا د سرینجرې دلته راسي د کلي ته او های هوی شروع کړه ځوانان موټرو ته واچوه چېرته یې واچوه هغه ولې کوې دا ولې کوې لمونځ ولې نه کوې چرخ ولې څه کوې هغه ولې کوې خدای هم دې وساتي موږ تاسو سره د اصلاح غم ده موږ او تاسې اصلاح شو جوړ شو دا د اصلاح کټه ټوله موږ او تاسو ته ده شیخ صاحب دعا کوي د دعا نه وروسته
تاسو ټول په دې خپل ځای باندې کښېنئ، نو تاسو په ډېر څه باندې ارزئ، موږ باید په ډېر شي باندې نازولي وای، خو بیا هم یو داسې کمه غوندې میوې ترتیب هم تاسو ته کړی ده، دې دپاره چې تاسو مونږ مېلمانه یئ، همدغسې بې نواره نه لاړ نه شئ. د میوې د خوړلو نه وروسته به انشاءالله په 5:30 بجې باندې همدلته اجتماعي جمع کېږي، چا چې اودس نه وي اودس دې وکړي، بیا به انشاءالله د جمع لمونځ کوو. نو شیخ صاحب به دعا وکړي، هغه نه وروسته به اذان وسي او بیا به د میوې ترتیب وسي، انشاءالله بیا به د جمع لمونځ کوو.